چا نشته ده دا ماشومان چا سره دي؟ پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د 1 میاشت وخت ورکولو اعلان او د مجاهد غبرګون وایي داسې چلند موږ ته د منلو وړ نه دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ټولنیزو رسنیو کې د کراچۍ له زندانه خپاره شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر ښځینه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا زنداني شوي دي. همدارنګه 15 نیول شوي افغانان هم وژل شوي دي. پاکستان وایي ټول بې اسنادو کډوال تر 1 میاشتې بعد څو ملګرو ملتونو یې مخالفت کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ناقانونه میشتو افغان کډوالو په ګډون ټولو بهرنیانو ته ویلي چې د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه په خپله خوښه له دغه هیواده ووځي که نه په زور ویستل کېږي. دغه راز ټولې شتمنۍ او جایدادونه به هم ترې اخیستل کېږي. د چارسنبلې لومړي وزیر انوارالحق ککړ په مشرۍ د سیاسي او پوځي مشرانو تر غونډې وروسته د کورنیو چارو وزیر سرفراز بګچي یوې خبري غونډې ته ویلي ټول هغه وګړي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني سندونه نه لري د خپل کار روزګار رانغاړلو او جایدادونو خرڅولو سره د خپلو ملکونو ته ولاړ شي. پرته له هغه به د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته نیول کېږي او له هیواده به شړل کېږي او جایدادونه به ترې هم اخیستل کېږي. بلخوا مجاهد پاکستان ته ویلي افغانان په بې ځایه پلمو مه ځوروئ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي پاکستان کې له افغان مهاجرو سره چلند د منلو نه دی. نوموړی وایي پاکستان دې په خپل پلان باندې له سره غور وکړي. افغان مهاجرین په امنیتي ستونزو کې لاس نه لري. هغه زیاتوي تر څو چې افغان مهاجرین په خپله خوښه او آرام له پاکستان راوځي تر هغو باید دغه هیواد زغم وکړي. طالب فعالان هم وایي چې حکومت باید د پاکستان پر ضد بالمثل اقداماتو باندې غور وکړي. هممهاله ملګرو ملتونو د پاکستان له دې پرېکړې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې خپل هیواد ته د کډوالو ستنېدنه باید په خپله خوښه وي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره د افغان کډوالو نیولو او ځورولو لاس واخلي. قدرمنو کتونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.